د افغانستان کرکټ بورډ د ځوان لوبغاړو کیریر دومره زیات تباه کړ چې هغه لوبغاړي چې زموږ راتلونکي و هغه اوس لیجنډ لیګونو ته خپل نمونه ورکوي. لیجنډ لیګ که تاسو ته معلوم نه دی دویم سیزن دی لیجنډ لیګ کې ټول هغه لوبغاړي لوبیږي تقریبا چې د شپېتو نه 50 کلونو نه راوښتي وي لکه یونس خان، محمد حفیظ، کامران اکمل، محمد شهزاد او دغه اصغر افغان غوندې لوبغاړي، سمیع الله شینواري غوندې لوبغاړي. دا لوبغاړي په دغه لیجنډ لیګ کې لوبیږي. په دغه لیګ کې د افغانستان ټیم کې ریاض حسن غوندې لوبغاړي، صدیق پاچا، نجات مسعود، وسیم اکرم دغه هغه ینګ لوبغاړي دي چې زموږ راتلونکي و دغه لوبغاړو خپل نمونه ورکړي. نو ډیره د افسوس خبره ده په دغه لیګ کې چې باید پکار وای چې حشمت الله شاهدي، ګلبدین نایب، کریم جنت او دغه محمد نبی غوندې لوبغاړي په دغه سکواډ کې وای په دغه لیګ کې لیجنډ لیګ کې لوبېدی. هغه په ملي ټیم کې لوبې کوي. کم ځوان لوبغاړي چې ملي ټیم کې پکار و هغه په لیجنډ لیګ کې لوبې کوي. نو دا د کرکټ بورډ ډیره غټه ناکامي ده. باید پکار و چې کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته پیسې ورکړي چې وروره تاسو کور کې نه زمونږ نوم مشر موي دغه لیجنډ لیګ به تاسو ته څومره پیسې ورکوي دومره کرکټ بورډ پیسې لري، باید دغه لوبغاړو ته دا پیسې ورکړي ځکه چې فاینانشل پروبلم چې کله په لوبغاړو باندې راشي نو هغه مجبور شي داسې لیګونو ته خپل نمونه ورکوي او داسې لیګونو ته. بل دلته ما کتل ریاض حسن ته ډیرو خلکو کمنټونه کړي و چې وروره دغه لیګ ته د نمونه ورکولو نه مخکې بهتره دا و چې تا ریټایرمنټ اخیستی وای. نو دا زموږ دپاره ډیر غټ د افسوس خبره ده، ډیر د افسوس مقام دی چې هغه لوبغاړي چې زموږ راتلونکي دي سبا بل سبا زموږ دپاره به د ملي ټیم کې ډیبیو کوي. صدیق پاچا چې داسې لوبغاړی چې موږ وایو چې د ګلبدین او د محمد نبی د ریټایرمنټ د بعد به داسې آلراونډر زموږ په ټیم کې وي چې دا صدیق پاچا دی. نو اوس هغه لوبغاړي لیجنډ لیګونو ته خپل نمونه ورکوي. ډیره زیاته د افسوس خبره ده.